هندوستان ایشیا کې خل په موسیقۍ پیژني. هندوستان ایشیا کې خل په موسیقۍ پیژني او زما وطن هماغه دنیا کې خلک په دهشتګردۍ پیژني. او زمونږ دانشورو له دا لمحه یو لمحه فکریه ده. زمونږ دانشورو له دا لمحه یو لمحه فکریه ده. مسلمان خلک په خنجر او هندو خلک په دوپړی پیژني. او د سرمایدار کارخانې دي هغه د عزت نښې دي. د سرمایدار کارخانې دي د هغه د عزت نښې دي او غریب بدحاله خل په بدقسمتۍ پیژني. او رین سره ناست وي مزې اخلي د خوند او سرور. رین سره ناست وي مزې اخلي د خوند او سرور. ساقي په میخانه کې خلک درم په بېهوشۍ پیژني. او هغه ډالرو ګټي غټې غټې خبرې کړي مفکر شي. هغه ډالرو ګټي غټې غټې خبرې کړي مفکر شي. او تا کمګو محفل کې چوپ خلک په روپۍ پیژني. او هغه عیسائی په خپل مذهب تمدن سوالونه حلال کړي. هغه عیسائی په خپل مذهب تمدن سوالونه حلال کړي او مسلمان خلک د تاریخ په خودکشۍ پیژني. او هغه پیغلې له قانون سخت کړو سرتوره ګرځي بازار کې. هغه پیغلې له قانون سخت کړو سرتوره ګرځي بازار کې. او دلته پیغله با حجابه ځوان په بې حسۍ پیژني. او هغه آزاد ګرځي باغیانو ژوند کړي. هغه آزاد ګرځي د باغیانو ژوند کړي. او تا خلک بې شعوره په خپلې غلامۍ پیژني. او استرالیا ته لاړ شه شهریت واخله درون بشي سړیا. استرالیا ته لاړ شه شهریت واخله درون بشي سړیا. پښتو څه ژبه ده پتلون واچو خلتا په انګریزۍ پیژني. او په وهم کې مبتلا یاسې ځان ته جګ جګ ګوري. په وهم کې مبتلا یاسې ځان ته جګ جګ ګوري. مانه لیکل واخله قسم دې تا خلک په بې عزتۍ پیژني. او شهاب ځان له مستقبل جوړ کا اسمان ته لاس واچو. شهاب ځان له مستقبل جوړ کړه اسمان ته لاس واچو. بچیا ما بټوله دنیا په بایل ما لور سپوږمۍ پیژني. او شیخ ریاکاري نه کړم دا در سره منم. او شیخه ریاکاري نه کړم دا در سره منم. ما خلک ګناهګاره او تا خلک په بزرګۍ پیژني. او خیرت شه د مقطع چې د هغه لیک د درباریانو قصیدې ټوله دنیا پیژني. د هغه لیک د درباریانو قصیدې ټوله دنیا پیژني. او ته ممتاز په خپل شعر سمده تا خلک په خپل شاعرۍ پیژني. او ته ممتاز په خپل شعر سمده تا خلک په خپل شاعرۍ پیژني. تا خلک په خپل شاعرۍ پیژني. ډیره مهرباني.